بسم الله الرحمن الرحیم. د الله تعالی د وجود لوی ثبوت د الله تعالی کلام قرآن کریم دی. خو موږ څنګه پوهیږو او څنګه دا ثبوتوو چې قرآن کریم د الله تعالی کلام دی؟ که ښه متوجه شئ او خوا او شاته وګورئ، په دنیا کې دوه قسمه شیان موجود دي. په دنیا کې دوه قسمه شیان موجود دي. یو هغه شیان دي چې د هغوی په شان نور شیان انسان جوړولی شي، او یو هغه شیان دي چې د هغوی په شان نور شیان انسان نشي جوړولی. مثلا زما په لاس ساعت دی. انسان هم کولی شي چې د دې ساعت په شان بل ساعت جوړ کړي، مګر انسان نشي کولی چې زما لاس جوړ کړي. یا انسان کولی شي چې زما د سر د خولۍ په شان بله خولۍ جوړه کړي، مګر انسان نشي کولی چې زما د سر غوندې بل سر جوړ کړي. یا انسان کولی شي چې زما د پښو د بوټونو په شان نور بوټونه جوړ کړي، مګر انسان نشي کولی چې زما د پښو په شان نورې پښې جوړې کړي. یعنی دنیا کې دوه قسمه شیان دي چې د بعضې شیانو په شان نور شیان انسانان جوړولی شي، او د بعضې شیانو په شان نور شیان انسانان نشي جوړولی. اوس په دوی کې د کومو شیانو په باره کې ویل کیږي چې دا شی الله تعالی جوړ کړی دی، او د کومو شیانو په باره کې ویل کیږي چې دا انسان جوړ کړی دی. فرق څه دی؟ فرق دا دی چې د کوم شي په شان شی چې بل انسان جوړولی شي، د دې مطلب او معنا دا ده چې دا شی هم انسان جوړ کړی دی. او د کوم شي په شان شی چې بل انسان نشي جوړولی، د دې مطلب او معنا دا ده چې دا شی هم انسان جوړ کړی نه دی. لکه چې ذکر شو چې د لاس په شان بل لاس د ټولې دنیا انسانان هم نشي جوړولی. د دې مطلب دا دی چې دا لاس هم انسان نه دی جوړ کړی، مګر د ساعت غوندې نور ساعتونه نور انسانان جوړولی شي. د دې مطلب او معنا دا ده چې دا ساعت هم انسان جوړ کړی دی. که ټول انسانان کوشش وکړي، مګر د سر په شان بل سر به جوړ نه کړي، چې د دې مطلب دا دی چې دا سر هم انسان جوړ کړی نه دی. خو د سر د خولۍ په شان خولۍ انسانان جوړولی شي، چې د دې خبرې مطلب دا دی چې دا خولۍ هم بل انسان جوړه کړې ده. یعنی کوم شیان چې انسان جوړولی شي، هغه شیان مخکې هم انسان جوړ کړي دي، او کوم شیان چې انسان نشي جوړولی، هغه مخکې هم انسان نه دي جوړ کړي. که په دې مثالونو پوه شوي یاستئ، نو اوس راځو مطلب ته. کله چې قرآن کریم نازل شو او نبی علیه السلام اعلان وکړو چې زه د الله تعالی پیغمبر یم، او قرآن کریم د الله تعالی د طرف څخه
په ما نازل شوی دی او دا د الله تعالی کلام دی. کافرانو انکار وکړو او ویلي چې دا د الله کلام نه دی، دا خو هسې پخوانۍ قصې او خبرې دي. داسې کلام خو موږ هم جوړولی شو. لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطیر الاولین. که موږ غواړو نو دغه راس خبرې موږ هم جوړولی شو. دا خو هماغه زړې افسانې او قصې دي چې د پخوانیو خلکو څخه راپاتې دي. د کافرانو د دې خبرو په جواب کې قرآن کریم چلنج ورکوي چې فرمایي: قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ورته ووایه که انسانان او پیریان ټول لاسونه یو کی چې دغه قرآن غوندې د کوم شي د راوړلو هڅه وکړي نو را به نشي وړلی، که ټول یو د بل سره مرسته او کومک هم وکړي. د قرآن کریم دا چلنج د قیامت پورې ټولو کافرانو ته دی. منکرانو ډیر کوششونه وکړل چې د قرآن کریم دا چلنج مات کړي، مګر زور ونه رسیدو. نو د قرآن کریم په چلنج کې الله تعالی اسانتیا راوستله. فرمایي: ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله. آیا دوی وایي چې پیغمبر علیه السلام دا کتاب د ځانه په درواغو جوړ کړی دی؟ ورته ووایه ښه، که داسې ده نو د ده په څیر 10 سورتونه راوړئ. 104 سورتونه درته ماپ، صرف 10 سورته راوړئ. ټول قرآن نشئ جوړولی، د ټول قرآن غوندې نشئ راوړلی، کار خو م ونه که، 10 سورتونه راوړئ. یعنی که قرآن کریم نبی علیه السلام جوړ کړی وي، نو نبی علیه السلام خو انسان دی، او کوم شی چې انسان جوړ کړی وي هغه نور انسانان هم جوړولی شي. کافرانو ډیر کوششونه وکړه، خو 10 سورتونه هم جوړ نه کړل. الله تعالی ورته د قرآن کریم چلنج نور هم اسانه کو. د سورت یونس په 38 آیات کې فرمایي: فأتوا بسورة مثله. مگر په سورت البقره کې فرمایي: فأتوا بسورة من مثله. نو الله تعالی ورته دا چلنج نور اسانه کو، او قرآن فرمایي چې د یو سورت غوندې. یعنی که په قرآن کریم کې شکمن یاستئ چې قرآن کریم د انسان کلام دی او محمد صلی الله علیه وسلم د ځانه لیکلی دی، نو بیا په ټول قرآن کریم کې د یو وړوکي سورت غوندې، مثلا سورت الکوثر، سورت الاخلاص، سورت العصر، یعنی چې هر سورت تاسو ته اسانئ د هغه په مثل یو سورت جوړ کړئ. یو خو موږ او تاسو یو چې خبر نه یو د کم وخت نه چې قرآن کریم دا چلنج ورکړی دی، د هماغه وخت نه تر اوسه پورې کافرانو او د قرآن کریم دښمنانو دا کوششونه شروع کړي دي، په میلیونونو ډالر مصرفوي چې د قرآن دا چلنج مات کړي او نعوذ بالله ثابته کړي چې قرآن کریم د الله تعالی کلام نه دی او انسان لیکلی دی. مګر الحمدلله نه تر اوسه دا چلنج مات کړی دی او نه به مات کړي، ځکه لکه چې په اول کې ذکر شو چې انسانان هغه شیان جوړولی شي چې بل انسان جوړ کړي وي. نو په دې سبب چې کافرانو د 1400 کلونو کوششونو
او بې حسابه مصرفونو سره ونه کړی شو چې د قرآن کریم د یو وړوکي صورت په شان صورت جوړ کړي او د قرآن چیلنج مات کړي، نو دا د دې ثبوت دی چې قرآن کریم د الله تعالی کلام او کتاب دی. ځکه که چیرته د انسان کلامو نو حتما به کافرانو دا چیلنج مات کړی وو. او که اوس هم څوک په قرآن کریم کې شکمن وي او وایي چې قرآن کریم د بنده کلام دی، نو دا ګز او دا میدان د قرآن چیلنج پخوا هم اوس هم دی او د قیامت پورې به هم وي. میدان ته دي شي او د قرآن کریم د یو صورت په مثل دی یو صورت جوړ کړي. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. خو که تاسو دا کار ونه که او له سره به یې ونه کوئ او د سره به یې ونه کړی شئ، د هغه اور نه نو د هغه اور نه وویرېږئ چې د هغه خس او خشاک بنیادمان او تیږې دي. یعنی نه ستاسو نیکونو دا کار کړی دی، نه ستاسو پلرونو کړی دی او نه به یې تاسو وکئ. نو که د دې سره بیا هم څوک په خپل کفر ولاړ وي، نو دا خو په خپله دوزخ ته ځان غورځول دي. وما علینا الا البلاغ المبین.